د خلیلزاد وروستۍ څرګندونې د څه په معنا دي؟ آیا پاکستان د داعش اصلي مرکز دی؟ مننه جناب لاله صاحب، تاسو قدرمنو تخنیکي همکارانو لیدونکو کارونکو سلامونه ترامات باندې کوم. ګوره دا ډاکټر صاحب خلیلزاد صحیح ده، د امریکایي تابعیت لري یا د امریکا استازی او سفیر و. په هر حال باندې بیرته بیا دې ته که وګورو دی افغان هم ده، مینه هم افغانه ده او په افغانستان کې تولد شوی سوی هم ده، په ځوانۍ کې درتلی د امریکا ته. نو بنا دا کله که چې د پالیسۍ له مخې نه ډېر حق نه لري او احتیاط هم کوي، مګر بعضې وخت کې د افغانستان د زړهسوند دپاره یو څه نقل ورکوي، یو خبره خامخا کوي په مستقیم یا غیر مستقیم، خصوصا غیر مستقیم ډول باندې افغانان پوه کوي چې او څه روان دي. دا چې د داعش مسایل یاد کړي دي، دا مطلب دا ده چې پاکستان واقعا داسې پروژه لري کېدای شي تر شاید غربي ځکه داعش داسې ساده خبره نه ده چې تنهای پاکستان وکړی شي جوړ کړي. پاکستان به د اسیا مرکزي او دغه خپله په دې سیمه کې شاید ماموریت ولري، ځکه داعش ریښې ډېرې زیاتې دي. حتی اصول کې چې په جنوبي افریقا کې هم اثرات دلیل شوي، په کیپتود کې، په افریقا کې هم ډېر زیات دي، په عربي هېوادو کې جوړ شوي. خو د داعش نوم دال الف عین شین دولت اسلامي عراق و شام، دا په هغه وخت زمان کې جوړ شو چې په سوریه کې جګړې وي او په عراق کې بیا کله دا پروسه د روسیې د مداخلې په وجه باندې چې هم غوښتل د ډال نه استفاده وکړي، په همدې استفاده وکړي، په همدې نوم باندې لاړه په سوریه کې عملیات شروع کړل. بیا دا مسله ډب سوله و، د لومړی مشر چې و هغه اعلان کړ چې مړ شو. دا کیسې په هر صورت باندې په همدې شاته د غرب نړۍ لاس ته. نو بنا دغه لپاره د مخکې پروګرام دا ده چې دا ډله راولي افغانستان ته، له افغانستانه کېدای شي ایران ته او چین ته مرکزي اسعد تهدید جوړ کړي. دا وجه ده چې د مخکې خلک خبروي، افغانانو ته اشاره رسوي، خصوصا امارات اسلامي چارواکو ته چې تاسې خبر اوسئ، خپل تدابیر ونیسئ او دا مسؤلیت هم اخلي. بل اړخ ته ډېر زیات فشار هم چې په پاکستان باندې راوړي، کېدای شي خلیلزاد د خپل ذاتي ماموریت دپاره هم دا کوشش وکړي چې دی یو خواته رسي، دی هم بد رول پکې ولري، ځکه دی د افغانستان په قضایاو کې د داود خان له وخته چې کله په نامه مجاهدین لاړل سپینې ماڼۍ ته له کارتر سره یې کتله، ویډیوګانې موجوده دی، ژباړه ده کوله، ژباړنه دی و یا ترجمانه دی و. هلته کې بیا چې راغی پاکستان ته هم په تقریبا تر بن او تر دوحې پورې خوا د موږ ګورو چې په افغانستان په قضیو کې خلیلزاد مطرح و. اوس د دې نه هم ډارېږي چې له دې مسایل نه لرې نه شي، د ماموریت خراب نه شي، بیا هم داسې شاید یا وړخ د خبرو دی. خو په ټوله کې دا مسله د افغانستان په ګټه ده، د خلکو چې خلک هوښیار شي، متوجه شي. مورد صاحب